اوهو کاکا دا چې شدی ده دوستانو د کندهار یو ډیره مشهوره او ارزښتمنه سیمه چې د توپخانې په نامه یادېږي. آیا تاسو پوهېږئ چې دا ولې د توپخانې په نامه یادېږي؟ ټک بازار نو دا د سارا خلک چې دلته راځي بلا ټک ټک د غوږونه ونیسي ټک ټک بازار نو دوستانو دا پخواني دیګونه دي دا د شیربرنج دپاره دي. اوس وخت کې وایي خلک شیربرنج پکې پخوي. موږ خپله په کورو کې ګرده د دا مس لوښي استفاده کوو. شکر د خدای سره راضي یم مرضي چندانې نشته. دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ صحتمند به اوسئ. دوستانو د کندهار یو ډیره مشهوره او ارزښتمنه سیمه چې د توپخانې په نامه یادېږي. آیا تاسو پوهېږئ چې دا ولې د توپخانې په نامه یادېږي او دغه نوم له څه وخته څخه ورباندې ایښودل شوی دی؟ چون اوس په دغه توپخانه بازار کې اوسنی حالت دا دی چې دلته تجارتي ساحه ده او دلته تر ډیره پورې خلک سوداوي کوي او تجارت روان دي. خو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده حل شوې چې ولې دا توپخانه په توپخانه پېژندل کېږي. د نن په ویلا کې به د خیره سره تاسو سره ووینئ چې د توپخانې نوم ولې توپخانه دی او دغه سیمه چې د کندهار یو مهمه ارزښتمنه او تاریخي سیمه ده دا به انشاءالله په دې ویلا کې دا پوښتنې ستاسې د حل شي. راسره اوسئ تر پایه. د دغه ځای څخه پیلېږي چې دغه غدرسر ساحه ده او دلته داسې ویل کېږي چې په پخوا زمانو کې به د ښار امنیت هم دلته ساتل کېدی او د ښار نظم به هم له دې ځایه څارل کېدی. دا یوه ډېره مهمه او ارزښتمنه ساحه وه. تاسې وګورئ اوسنی حالت یې دغسې دی. دوستانو له دې ځای څخه د توپخانې یا هم د اوسني ټک ټک بازار سر پیلېږي. دا چې دلته تر ډیره پورې اوس مهال دغه توکي جوړېږي چې کولران یا هم نور دا چادري مواد لکه دغه صندوقخانو دا شی جوړېږي. نو ځکه دې ځای ته اوس ټک ټک بازار وایي. تر ډیره پورې دلته ټکاري زیات وي خو زه غواړم په تاسې باندې په حقیقي شکل سره د کندهار توپخانه حالت انځور کړم. کاکا ستړی مشه څنګه یې؟ په خیر یې؟ صحت ښه یې؟ الله دې غم راکړه. کاکا نوم دې راته ووایه او د څونه وخت څخه دکان کوې؟ زما نوم محمد عزیز دی. دا 15 کاله کېږي چې دلته ماشاءالله ماشاءالله. پر دغه یوه دکان 15 کاله کېږي؟ ښه ښه ښه. حاجي صاحب دغه توپخانه چې خلک ټک ټک بازار ورته وایي دغه نوم یې د توپخانې دا څنګه دا نوم ورته ورباندې ایښودل شوی دی؟ توپخانه خو د احمدشاه بابا د وخته بازار جوړ شوی دی. دا پخوا ګرده انګران وو. ښه ښه. دا اوس نو د انګري سره بسادي ته واوښتې نو دا نور قسمو ته واوښتې. ښه. دا نوم یې څه شو اوس؟ توپخانه بازار. توپخانه بازار. ټک ټک بازار هم خلک ورته وایي. ټک ټک بازار نو دا د سارا خلک چې دلته راځي بلا ټک ټک د غوږونه ونیسي ټک ټک بازار نو او حاجي صاحب دلته کم کم شیان جوړېږي؟ دلته کولران جوړېږي، بکسونه جوړېږي،
دکانه مشتری د پټي کو یو دغه دکان دی د ما وسان څه دی ښه او کاکا ته خو نو دلته په دکان کې کوزې هم لري او داسې مختلف شیان لري دغه تا جوړ کړي دي دا چا جوړ کړي دي دا زاړه شارم دی موږ خپل هم جوړوو دغه شیان چې تا وویله دغه شیان څنګه فایده لري که تاوان لري دا د دا مسو خو ډېر فایده لري پخوا چې دا د مسو لوښي وو دا مریضیان نه وو سرطان نه وو قلبي حمله نه وه فشار نه وه شکره نه وه اوس دغه لوښي چې راووتي دا مریضیان هم پناه نه وو نو موږ خپله په کورو کې ګرده د دا مسو لوښي استفاده کوو شکر د خدای سره راضي وم مریضین زندانې نشته په دا نورو کې خلاف ګرده زاړه لوښي چې جوړېږي د پلاستیکي د کرویږي ګرده دا زاړه لوښي ټولوي بیرته یې ویلې کېږي پاک مواد نه دی هغه مس معدني مواد دی نو مس پوره ډېره فایدهمند دي کاکا دغه د مسو لوښي اوس تا یې وویل تا دغه د پخواني خلک استفاده کوي په اوس وخت کې دا خلک څنګه دي راځي وړي که یوازې نور خپل مینهوال لري خلک دې نه دي چې راسه راوړي شیان سپینې کړو یا شیبې نه لري موږ غواړي بلا وکړي دا یې کړو جوړې کړو بلا ورکړو چې ډاکټران ورته ویلي دي چې دا لوښي د رویي و نکلي و د پلاستیک شیانو سره مه کاروئ نو دغه شیان ورسره دوستانو دغه پخواني دیګونه دي دا د شیربرنج دپاره دي اوس وخت کې وایي خلک شیربرنج پکښې پخوي شیدې پکښې پخوي سندل پکښې جوړېږي فریني پکښې جوړېږي پیروی هم خلک پکښې جوړوي او دا هغه پخوانی ابدان دی کاکا دا خو نه سماوار دی دا سماوار دی پخوانی سماوار ښه دوستانو دا بیا پخوانی سماوار دی دا سماوار نو په کندهار کې په هغه وخت کې ډېر مشهوره وه او دلته به خورا سماوارونه وه او خلک به ورته ناست وه خپلې چای به یې څښه دي هغه هم کوزې دي دا څه شي دي دا که دا بیا چلمان و هغه شیان دي چلمان دی کپتیرونه دي ګډې دي ښه اوهو کاکا دا څه شي دی دا دغه د چیش دپاره ښه د حیوانانو په غاړه کوي که نه نو دا دوستانو دا ډېر بهترین او صفیقه‌داره شاهي چای بر دی دا خو نو شاهانه چای بر دی او ماشاءالله ماشاءالله دا مسو په لوښي چې دغه کوي وینم صافې مریضین ورکوي پخوا چې دا د مسو لوښي وو ښه زیان نه وه هوایي د کوچنیانو لپاره هوایي لرګي چې تاسې وینئ دا خو نو موږ نه پېژنو کاکا وایي چې دا د سندان دپاره دي سندان بیا هغه شی دی چې دوی خپله کار کوي دا د کار اله یې سندان په نامه ده او دغه خو نو دوستانو تاسې وینئ دا پخواني په اصطلاح پتنوسان دي دا نو هم مسي دي او هم ډېر جالبه جوړ دي خپل په ځان کې ډېر جالبه نقش لري دا نو ټول بس پخواني شی
صحت مو څنګه دی؟ خدای شکر په خیر دی، په خیر اوسېږه. مننه خیر اوسئ. تاسو کولران جوړوئ؟ کولران جوړوو باندې وو. ښه ښه. دا کې څومره کمه کولران شته؟ په دې کې د 10 رقمه بالا ښه ښه. باندې وو. دا نه یوازې د کندهار دپاره دي که نور اطراف کې هم ورته وایي؟ ولا ځي هلمند خواته داسې لښکرګاه ګریز ماشاءالله فرات ماشاءالله وو جریز میوند هر ځای ته ځي. ماشاءالله. ستاسو د خو غټ ځای دا به ډېرو ولایتونو ته ځي وو ډېرې خواته ښه ښه. یوازې د کولرانو کار کوئ؟ په دوبي کې خالي کولران دي. ښه. او په ژمي کې په ژمي کې هم دا رقم بخاري بخارۍ هم جوړوئ تاسې؟ دوستان تاسو وینئ د کولرانو مرکز دی. تاسو وینئ دوستانو چې دغه سیمه هم د توپخانې بازار یو بله څنډه ده چې دغه طرف یې بیا ارګ ته تللی دي او پر دغه ساحه باندې بیا تر ډېره پورې نور دوکانونه هم ورسره ګډ دي. یعنې یوازې دلته دغه د فلزي توکو د جوړولو ځایونه نه دي بلکې نور شیان هم جوړېږي دلته لکه دغه د دریو او د ټایفونو یا د امپیتریانو یو دوکان چې تاسو وینئ. هاخوا بیا د ارګ په هغه سر کې بیا کتابخانې دي، کتابتونونه دي چې هغه بیا کتابونه خرڅوي. نو دغه سیمه تر ډېره پورې هغه پخوانی برم لري، یعنې هغه پخوانی انځور له ځان سره لري، خو اوس یو تجارتي سیمه ده او پخوا دا یو دفاعي او امنیتي ساحه وه. تاسو داسې وګورئ دغه ساحې ته ټوله دغه یو نیم دوکانونه پخواني حالت کې پاتې دي او نور ټوله دوکانونه بیا نوي سوي دي. او دوستانو دا هم یو دوکان دی. په دې دوکان کې بیا دا طبخیان دي، جالبه جالبه طبخیان دي، کوچني لوی او غټ. او همدا ډول
دغه ماشینونه غوندې یو شی چې بیا دي دا به فکر کوم د کلچو دپاره وي. کاکا څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ په خیر یاست؟ دغه شیان خو نو بیا د کلچو دپاره دي. او دې ته څه شی وایي؟ داش دی. ښه. خو دا خو نو بیا داشونه دي رښتیا هم، او دغه د ګیس او هغه ساحې دي سره. تاسو یوازې د داشونو کار کوئ دلته؟ داش او طبخیان. ښه ډېر ښه. دوکان هم ډېر پخوانی او ستاسو وخت ډېر وخت هم دلته کار کړی. ښه ډېره مننه. دوستانو تاسو ولیدل چې موږ تاسو ته د ټک ټک بازار یا هم د پخواني توپخانې بازار در ښکاره کوي، او دلته موږ تر ډېره پرې وګرځېدلو او د ښار هغه ساحه مو در باندې ولیدله کوم چې په لیدلو ارزي او په تصویرولو انځورولو ارزي، ځکه دا د کندهار یوه پخوانۍ تاریخي سیمه ده. د توپخانې بازار که څه هم پخوانی رول نه لري او اوس تر ډېره پرې په بازار کې تجارتي کارونه شروع دي، خو بیا هم یو مهمه سیمه ده د ښار، او دلته تر ډېره پرې د کندهار ډېر حساب پر دغه سیمه باندې کېږي. تاسو وګورئ ډېر لوی دوکانونه دلته شته او ډېره لویه ساحه یې دلته نیولې ده. نو دا و دوستانو د نن ورځې پروګرام چې موږ تاسو ته د توپخانې بازار در وپېژندئ. تر بیا موږ خدمت ته حاضرېږو. ښه وخت.